بیا د څه شی راغستی قاري صاحب؟ وغواړه له ابولؤلؤ المجوسي نه لږ مدد وغواړه. ټول عمر دندې کې تېر شو. نو د تا په څه شي کې تېر سوی؟ خو دا تا ته ښیمه چې د تا عمر په دې کفر و شرک و ضلالت کې تېر شو. دا راته وایه قاري صاحب، څوک چې الو اورې ولې راته وایې؟ څه شی راته وایې؟ دا ته وایم که نه قاري صاحب چې څوک لکه اوس تا ویله چې د ابولؤلؤ ولې راته وایې؟ دا خو ته لکه پرېږده د ابولؤلؤ چې ته وایې که نه ولې پرېږدم؟ غوسه یې نن شپه؟ ولې غوسه یم؟ خو ستا همداسې ښکاره کېږي زما ته د خبرو ځواب نه راکوې. ولې ښکاره کېږم؟ دا ابولؤلؤ چې ته وایې که نه چې دا مجوسي دی هر څه دی که نه، لکه دا دی زه ولې وایم دا عمر یې چې په شهادت یې رسولی که هر څه دی که نه، ولې وایم زه دا حضرت علي چې چا په شهادت رسولی دی هغه څوک دی؟ چې د زمونږ نور اهل بیت چې په شهادت رسولی دی هغه څوک دی؟ هغه باندې ته لعنت ولې نستی؟ ولې رسولی په شهادت باندې؟ ته دا زه سمه دی قاري صاحب. تاسې غواړئ همدغسې بحث ګورې د ما په دې خبره دا هوښیاران پوهېږي دلته بالکل تاسې غواړئ همدغسې بحث، تاسې علمي بحث نه غواړئ. دا اوس له تا سره زه علمي بحث وکړم ته همدغه پیره له ما سره کوې لکه دا اوس ما در سره وکړه. پرونه بله شپه همدغه کول قاري صاحب، همدغه ته علمي بحث کوې اوس له موږ سره؟ علمي بحث دې زده ده یو روایت یا الله بندګانو یو ساعت زه له تاسې سره بحث کوم نه دي ته وایې که نه چې څوک دته حضرت مولیا چې ته وایې که نه چې زموږ پیر دی حضرت مولیا، انده حضرت مولیا حضرت علي سره جنګېدلی دی. ولې جنګېدلی دی؟ انده حضرت دا ته چې وایې که نه زموږ امیر مولیا چې تاسو ورته ډېر امیر وایې دا دی انده کس حضرت علي په شهادت رسولی دی، ته دې پسې ولې خبرې نه کوې؟ ولې رسولی ده؟ نو هغه ستا کتابونه ترې ډک دي چې ولې په شهادت رسولی دی. ولې ترې نه ډک دي؟ ته قاري صاحب اوس تا هغه شروع کړی دی پوه شوې؟ څه شی مې شروع کړي دي؟ کوس شعر دې شروع کړی دی وبخې. ولې مې شروع کړي دي؟ شیار نه یې نو چې دا بیا پدې که نه ته خلکو ته انده تبلیغ کوي چې شیعګان دا د هغه د کفر لګوي. خپله کتابونه ته لږ ولویله چې ستا کتابونه کې څه شي لیکلي زموږ په باره کې؟ ولې ولولم؟ خو بیا عقل یې که نه ستا غوندې راغلی دی توهین مه کوه. تبلیغ کوي. ولې بیا عقل یم؟ ولې بیا عقل یم؟ حق دی ادا. روایت راوړه دغسې بلا ورسره څه لاړ څه ورک څه مخې دې ورک څه نورو ته د ټینګې نه یم خو دا سړی لرې کوي. پرون مې یو نیم ساعت ورسره تېر نه اوس دا ماسې دا کومې خبرې دا بعضې ملګري به وایي قاري صاحب تا خو هم لکهسې دغه څه چم ورسره وکړه. پرون زه ورته وایم چې روایت راوړه، نه غوږ شه روایت نه راوړم پلانی دغسې وایي پلانی. نو دغسې مجلس زه څه کوم له تا سره؟ یا الله بنده دلته چې راسې غږ وکړه ورته قاري صاحب واوره علي رضی الله عنه داسې وایي لکه دا د علي بچی چې د تا له کتاب نه درته وایي، لکه دا د امام حسین بچی چې د تا له کتاب نه درته وایي. دی دلته چې ورسره کښېنې قصه بې را نقل کړي پلانی څوک وایي؟ زه وایم دی الله بنده داسې خلقو سره همدغسې خبره لګېږي. ته وایې بیا عقل یې ولې بیا هر یو ته له ننه بعد دغسې سر ټمبو ته دغسې خبره کوي. ښه بېشک جزاک الله. نو دې په دې نه دی پوهه چې عبدالرحمن ابن ملجم څوک و؟ خوشیان علي و. نو خوشیان علي قتل کړی دی، خوشیان علي نه اوسه بالکل دغه عبدالرحمن ابن ملجم ملعون په ده باندې تر قیامته پورې لعنت وي. داسې تحقیق وکړي دا څوک؟ دا په جنګ صفین کې له چا سره؟ دا په جنگ جمل کې له چا سره؟ له علي رضی الله عنه سره. دا په جنگ نهروان کې له چا سره؟ په جنگ نهروان کې دی بیل سول وتښتېدل
همدغه تاسې د ایران خواته درغلی و د هغې ځکه چې بیا پلان را جوړ کړل معاویه رضی الله عنه د علي رضی الله عنه او د عمرو بن د څه شی نومیږي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دغه صحابه پسې چې دوی راغلل دی الله بندگانو لږ د الله خاطر وکړي راهیسي او یو ساعت کې راهیسي انتظار مهرباني وکړي زنګ وهي راپورته کړي دغه لاندې ملګری څوک ده فیصل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حارث محترم خیز جوړي قدرمن شي زر مو پښتنه وکړي. حارث محترم دا یو پښتنه کومه وختي می کمنټ کوم کړي و دلته زه اماراتو کې هم دلته هزاره دي کنه هزاره شیعاګان د دې هوټل کې خوراک کول څنګه دي؟ د الله بندگانو تاسو نه پیګم انسانان یاست پښتانه یاست جټان یاست دا نن دا دوه ځلې د تن دلته نه شوي دا پښتنه جواب شو دا هر ورځ د پښتني جوابیږي زه دې ته حیران پاتې یم فیصل صاحب څو کاله عمر دي ده تقریبا 23-24 ده کاسې د 3 کالو سی به ان شاء الله دا پښتنه درته جواب وځي الله بندګان نه حارث محترم څه خبره و هغه دوی په هوټلانو کې ډوډۍ خوړل لکه د خنزیر غوښه سي خوري ها صحیح هغه به برکت مولا سره هغه راته ویلي وای چې دام زموږ په شان مسلمانان دي یو قرآن مني اوري هو خوراک کول جایز نو دلته بیا ډیر بد کړي دي برکتی ملګری سره غلې تا ته تر اوسه برکتی هغه تر روافض زیات دی الحاد کې نه وتلی د هغه د ټول دین نه انکار کوي له قرآن نه انکار کوي دی الله بنده دغه شی خو دومره نظام په خټه جوړه کړې ده چې هغه سي دا دغه سي ده بیا دلته راځي ګرځي له برکتیانو سره راځي بیا دلته خدای دی غر کړه له سره دی خدای پسې غر کړه شرمېږي نه بیا دلته راځي او که منافقین یاست دا باز لکه دغه دی فیصل په نامو کله آلته ورځي چې د دین اساني را تراوسه کله آلته ورځي د دین اساني په دې پسې ګرځي بالکل کوچه مهرباني تاسو څه پوښتنه لرئ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ستړي نشئ. وعلیکم السلام. کار صاحب محترم یو دوه پښتنې مې دي. اوله پښتنه دا ده چې د شرابو یعنې هوټل ده شراب هم کې خرڅېږي نور لکه چرګ او نور داسې شیان هم کې خرڅېږي هغې کې کار کوم که نه نو دغه کې کار څنګه ده ته هغه لري که نه په څه شي کې هوټل ده لکه شراب هم دي کې او چرګ هم ده کې ورکې او داسې نور خوراکي توکي سامان هم ده ورکې ښه ته ژورې کار پکې کوې که خوراک پکې وکړې نه کار پکې کوم زه جایز نه ده په کوم ځای کې چې شراب او د خنزیر غوښې هغه ځای کې کار مه کوئ ښه صحیح ده اللهم بس کار درته بله پوښتنه دا ده چې او په کار وکړئ په پاک رزق پسې وګرځېږئ ښه